بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، تاسو ته په انګلیش ټو پښتو لرنینګ چینل کې په حیرانۍ او ستړي مه شوم. ملګرو، په ننني کلاس کې مې ستاسو دپاره هغه جملې راوړي دي کومې چې تاسو په خپل کور کې استعمالوئ، کومې چې ستاسو په خپل کلي کې استعمالوئ. نو دا ټولې به زه تاسو ته زده کوم. کله چې تاسو دا زده کړئ نو تاسو به بیا په انګلیسۍ کې خبرې په اسانه طریقې سره کولی شئ. تاسو به یو روان انګلیش ویلی شئ که تاسو دا کلاس تر پایه پورې وکتو. راځئ چې خپل نننی کلاس شروع کړو. پیلنی سنټنس موږ سره څه دی؟ Who is knocking at the door؟ دروازه څوک وهي؟ که موږ ته چېرته څوک دروازه وهي او موږ یو بل کس نه پوښتنه وکړو چې هلکه دروازه څوک وهي، نو موږ به ورته په انګلیش کې وایي Who is knocking at the door؟ There is someone to see you. تاسو سره څوک میلاوېدلو له راغلی دی. که موږ چېرته یو کس ته وایي چې هلکه بار څوک راغلی دی، تاسو سره میلاوېدل غواړي یا تاسو سره میلاوېدلو دپاره راغلی دی، نو په انګلیش کې به ورته وایي There is someone to see you، یعنی تاسو سره څوک میلاوېدلو له راغلی دی. Please come in، دننه راشه. که موږ چېرته یو کس ته وایي، دې کې ما نه ایډیټینګ کې لږ غلطي شوې ده. که موږ چېرته یو کس ته وایي چې دننه راځه، نو موږ به ورته وایي Please come in. Please have a seat، تشریف کېدی. که موږ سره چې کله یو میلمه راشي، موږ ورته وایو هلکه تاسو کښېنئ یا تشریف کېدی. موږ ورته داسې هم ویلی شو چې یو کس ډېر عزت والی، ډېر ښه کس تاسو ته لګي چې مطلب دا کس خو ډېر شریف کس دی، نو تاسو ورته بیا ویلی شئ چې تشریف کېدی. نو په انګلیش کې به ورته څه وایي Please have a seat. او که تاسو چېرته یو کس ته وایي چې کښېنه ته، نو تاسو ورته سمپل داسې ویلی شئ have a seat. یعنی have a seat مطلب دا دی چې ته کښېنه، په کرسۍ باندې کښېنه یا کټ ته کښېنه، کوم ځای کې هم وي، نو تاسو ورته په انګلیش کې ویلی شئ have a seat. have a seat مطلب دا دی چې تاسو کښېنئ. I take shower and get dressed. زه لامبمه او بیا کپړې یا کالي اچومه. که موږ چېرته یو کس ته وایي چې هلکه زه لامبم او بیا کپړې دي یا کالي دا بدلومه، موږ چې خپلې کومې کپړې موږ د لمبا نه بعد خپلې کپړې بدلو که نه کالي، نو موږ به په انګلیش کې څه وایي I take shower and get dressed. شاور څه ته وایي؟ شاور لامبلو ته وایي. ټیک شاور څه ته وایي؟ لامبلو ته. ګیټ ډرس څه ته وایي؟ خپل کالي چې کوم موږ بدلوو یا اچوو، نو دې ته موږ ګیټ ډرس ویلی شو. I brush my tooth. زه خپل غاښونه صفا کوم. که موږ چېرته یو کس ته وایي چې زه خپل غاښونه یا ټوت چې کومه دی، دلته زه لږ غلط شوی یم، خو دا ټوت نه دی، دا ټیت دی. یعنې زه خپل غاښونه صفا کوم. I brush my teeth، یعنې ټوت چې کومه دی یو غاښ ته وایي. I offer morning prayer. زه سحر مونځ کومه. که موږ چېرته یو کس ته وایي چې هلکه زه د سحر مونځ کومه، نو موږ به ورته په انګلیش کې څه وایي I offer morning prayer. I do exercise daily. زه روزانه ورزش کومه. که موږ چېرته یو کس ته وایي چې هلکه زه روزانه ورزش کومه، نو موږ به ورته په انګلیش کې سمپل څه وایي I do exercise daily. daily څه ته وایي؟ روزانه، یعنې هره ورځ. یعنې که موږ چېرته یو کس ته وایي چې زه هره ورځ ورزش کومه، نو تاسو ورته په انګلیش کې ویلی شئ I do exercise daily. او exercise چې کومه دی دا د خپل بدن د ښه ساتلو دپاره هم ډېر زیات ضروري دی. exercise خامخا کوئ. I wake up early in the morning. زه سهار وختي پاسمه. که موږ چېرته یو کس ته وایي چې هلکه زه سهار وختي پاسمه، موږ وایي که نه په پښتو کې هلکه زه سهار وختي مانځل لپاره پاسمه، یا موږ وایي که نه په پښتو کې موږ سمپل داسې هم ویلی شو چې زه سهار وختي پاسمه. نو په انګلیش کې به څه وایي I wake up early in the morning. I turn up my alarm. زه خپله ټلۍ بندومه. که موږ چېرته یو کس ته وایي چې زه خپله ټلۍ بندومه، یعنې کله چې موږ د شپې ویده کېږو، موږ ځان ته موبایل په ټایم باندې کو، خپله ټلۍ پې ولګو چې دا ما په دې ټایم باندې ما ته الارم ووایي او بیا زه په دغه ټایم راپاسم. که موږ چېرته او بیا موږ بندوو، موږ چې اکثر راپاسو که نه د خوبه، موږ الارم بند کو، واپس ویده شو. دا به تاسو هم کوئ، زه خو په خپله هم کومه. زه خپله ټلۍ بندومه، نو په انګلیش کې به څه وایي I turn up my alarm، یعنې زه خپله ټلۍ بندومه. Would you have take tea or coffee؟ ته چای څکي که کافي. که موږ سره چېرته یو میلمه راشي او موږ ورته وایو چې هلکه ته چای څکي که کافي څکي، کافي چې کومه دی او دا هم د چي یو قسم ورته ویلی شي، نو موږ به ورته څه وایي Would you have take tea or coffee؟ یا که ته ورته ویلی شي چې مطلب ته شین چای څکي، موږ له چې اکثر میلمه راشي موږ ته دا پوښتنه کوو هلکه قهوه څکي که تور به څکي، نو تاسو ورته بیا داسې ویلی شئ Would you have take tea or green tea؟ مطلب گرین ټي چې کومه دی دا موږ شین چي ته وایو، او ټي چې سمپل کومه دی دا موږ بلیک ټي یا بس ټي دغې ته موږ ویلی شو.
for some tea in this cup. په دې پیالې کې لږ چای واچوه. کوم موږ چېرته یو کس ته وایو چې هلکه ما ته په دې پیالې کې لږ چای واچوه، دا خبره موږ په پښتو کې هم کوو که نه؟ تاسو به هم کوئ چې په دې پیالې کې لږ چای واچوه یا په دې پیالې کې لږې اوبه واچوه. نو تاسو ویلی شئ for some tea in this cup. که اوبه وي نو بیا ټي په ځای باندې واټر استعمال کوي. bring me a cup of tea. ما له یو پیالې چای راوړه. که موږ چېرته یو کس وایي چې هلکه ما له درسه یو پیالې چای راوړه، موږ وایي که نه په پښتو کې؟ دا خبرې موږ په پښتو کې کوو. نو زه دا تاسو ته په انګلیسۍ کې ځکه زده کوم چې کله تاسو دا په انګلیسۍ کې زده کوئ نو بیا به مطلب تاسو ته په انګلیسۍ کې چې کومه خبره هم راځي نو تاسو ته به بیا هېڅ قسمه مسله نه وي. که ته یو کس ته وایي چې ما له یو پیالې چای راوړه نو ورته ویلی شي bring me a cup of tea. او که مطلب هغه اوبه ورته وایه که څه ورته وایه نو د ټي په ځای باندې بیا هغه څیز استعمالوه. The spoon is dirty or not clean. چمچه ګنده ده. که موږ چېرته یو کس ته وایي چې دا چمچه چې کومه ده ګنده ده نو موږ ورته وایي the spoon is dirty. سپون څه ته وایي؟ چمچه، یعنې کاشوغه مو ته وایي. او dirty څه ته وایي؟ ګنده ته، یعنې چې کوم شي صفا نه وي. or not clean چې کومه ده مطلب صفا نه ده. نو دغې دپاره چې موږ کوم وړ استعمالو dirty or not clean یعنې ګنده. bring me some more tea. ما له لږ نور چای راوړه. که موږ چېرته یو کس ته وایي موږ یو ځای ته هوټل ته ورشو، موږ هلته یو کپ چای وڅکو یعنې یو پیالې چای وڅکو، او بیا ورته موږ وایو چې ما له لږ نور چای راوړه، نو په انګلیش کې ورته موږ سمپل څه ویل شو؟ bring me some more tea. یعنې تاسو ته زه بار وایم که تاسو ته اوس روټۍ ختمه شي نو تاسو ورته ویلی شئ bring me some more bread. که تاسو ورته وایي چې bring me لږې اوبه، ما له لږې نورې اوبه راوړه، نو تاسو ورته ویلی شئ bring me some more water. یعنې تاسو صرف د سنټنس چې کوم سټرکچر دی، کوم جوړوالی دی هغه زده کوئ نو بیا به تاسو ته په انګلیسۍ کې مسله نه وي. I will یعنې تاسو ته چې را کوم وړ ښکاري په دې بل سنټنس کې I will د دې مطلب دی I will dine out today. نن زما خوړه بهر ده. که موږ چېرته یو کس ته وایي چې هلکه نن به زه بهر خوراک کوم، خپل کور کې نه کوم یا کمره کې نه کوم، نو په انګلیش کې به ورته وایي I will dine out today یعنې زه به نن بهر خوراک کوم. What sweet dishes do you have. تا سره خواږه څه دي؟ که موږ چېرته یو دکان ته ورشو او د هغه نه موږ تپوس وکړو چې هلکه تا سره خواږه څه دي، یعنې خواږه هر څه خو تاسو پیژنئ که نه، نو موږ ورته په انګلیش کې څه وایي what sweet dishes do you have. You ate hardly anything. تا خو څه هم ونه خوړل. یعنې که موږ یو کس ته وایي که نه چې هلکه تا خو هېڅ خوراک هم ونه کړو، مړه لږه خوراک دې وکړو، وایي که نه موږ په پښتو کې، یا میلمه راشي موږ ورته وایو هلکه تا خو ونه خوړه یار دا ولې، نو موږ به ورته په انګلیش کې څه وایي you ate hardly anything. Let's have breakfast together. راځئ موږ په شریکه ناشته کوو. که موږ چېرته یو کس څه وایي چې هلکه راځئ موږ په شریکه باندې د سهار چای څکو. بریکفاسټ څه ته وایي؟ د سهار چي ته. نو تاسو خپل ملګري یاست هلکه راځئ نن موږ په یو ځای باندې د سهار چای څکو. بریکفاسټ د سهار چې کومه ناشته کو یا موږ چای وغیره پراټې خورو دې ته موږ بریکفاسټ وایي. نو موږ به په انګلیسۍ کې څه وایي let's have breakfast together. څه ته وایي؟ یو ځای باندې. just taste it. دا صرف وڅکه. که موږ چېرته یو کس وایي چې هلکه دا سیز صرف وڅکه، یعنې چې ذایقې څنګه ده یا مطلب دا خوراک موږ صحیح که نه، موږ یو کس له ورکړو موږ هلکه ته هلک شانته وڅکه بیا به ته پته ولګي. نو په انګلیش کې به ورته څه وایي just taste it. یعنې که تاسو چېرته سبزي مطلب فروټ خرڅوئ او ته یو کس وایي چې هلکه دا سیز ته وڅکه، مطلب ډېر زبردست سیز دی، نو تاسو ورته سمپل ویلی شئ just taste it یعنې دا صرف وڅکه. have you had your breakfast. آیا تا ناشته کړې ده؟ که موږ چېرته میلمه موږ له سهار وختي کې راشي موږ ته بیا پوښتنه کوو. موږ پښتانه خو په خلکو باندې خوراک کوو خامخا چې کله موږ له میلمه راشي یا نوی کس موږ له راشي. نو که موږ چېرته د هغه نه پوښتنه وکړو چې آیا تا د سهار چای څکلی یا ناشته دې کړې ده، نو موږ به ورته په انګلیش کې څه وایي have you had your breakfast. یعنې آیا تا د سهار ناشته کړې ده. have you had your breakfast یعنې ډېر مهم سنټنس دی. بیا هم درته وایم have you had your breakfast. have you had your breakfast یعنې آیا تا د سحر ناشته کړې او که نه. prepare the breakfast. ناشته تیاره کړه. که تاسو چېرته په خپل کور کې یاستئ او تاسو وایئ چې هلکه د سحر چای تیار کړه یا ناشته تیاره کړه، نو تاسو په انګلیسۍ کې سمپل څه ویلی شئ prepare the breakfast یعنې د سحر چای تیار کړه یا ناشته تیاره کړه. I am
feeling angry زه لوږه محسوسوم. کو موږ چېرته په خپل کور کې وږي شو یا په بازار کې وږي شو یا تاسو په هاسټل کې یاستئ، تاسو په کوم ځای کې هم یاستئ او ته یو کس ته وایي چې هلکه ما ته خو لوږه محسوسېږي زه خو سې وږی شانته یم موږ وایي که نه په پښتو کې، نو تاسو په انګلیسۍ کې څه ویلی شئ I am feeling angry یعنې زه لوږه محسوسوم. What will you like to eat ته به څه خوري؟ که موږ چېرته یو کس وایي چې هلکه ستا کوم څیز خوښ دی چې تی وخوري، یعنې ستا به څه خوښي چې تی د بازار کې وخوري، یا په کور کې چېرته تاسو یو خپل بچو نه تپوس کوئ ورونو نه تپوس کوئ چې ته به څه خوري، یعنې ستا څه خوښ دی چې تی وخوري. په انګلیسۍ کې به ورته څه وایي؟ په انګلیسۍ کې ډېر سمپل سنټنس دی خو تاسو ورته غوږ کېدئ. What will you like to eat یعنې ته به څه خوري. ملګرو دا و زموږ نننی کلاس چې په دې کلاس کې موږ ستاسو دپاره ډېرې زیاتې مهمې جملې راوړې وي او زه امید کوم چې که چېرته تاسو دا کلاس تر پایه پورې کتلې نو دا جملې به هم تاسو په اسانه طریقې سره زده کړي. ملګرو په دې کلاس کې ما ستاسو دپاره هغه جملې راوړې وي چې کمې جملې بالکل تاسو په کور کې استعمالوئ، یعنې زه تاسو ته د هر انګل نه یعنې د هر طرف نه زه تاسو ته په انګلیسۍ کې جملې راوړم او دا ټولې به زه تاسو ته زده کوم. نو انشاءالله بیا به زه تاسو ته په دې باندې یو کورس هم وکړم. که چېرته تاسو دا کورس آنلاین غواړئ، که چېرته تاسو په یوټیوب باندې زموږ په دې چینل باندې هم کتلی شئ، نو انشاءالله موږ به ستاسو دپاره دا کورس بالکل تیارو. یعنې دا کورس چې تاسو وګورئ تاسو به بالکل د دې قابل شئ چې تاسو به انګلیسي څنګه وایئ. اوس که تاسو په انګلستان کې یاستئ یا په برطانیه انګلینډ کې، په دې کې یاستئ، اسټرالیا کې یاستئ، په امریکا کې یاستئ، یعنې په هر هغه ملک کې یاستئ چې په کوم ځای کې انګلیسي ویلی شي، نو موږ چې په خپل کور کې کمې خبرې کوو نو دا موږ هلته هم کوو. که موږ چېرته یو کس ته وایي چې لږ چای راوړه، لږه روټۍ راوړه، لږ چای ماته واچوه، ستا څه خوښ دی، او دغه پښتو کې چې موږ کومې خبرې کوو نو دا موږ هلته هم کوو. نو انشاءالله په دې به موږ تاسو دپاره یو پلی لیسټ هم جوړ کړو، بیا تاسو هلته تللی شئ او هغه پلی لیسټ کتلی شئ، نو تاسو ته به په انګلیسۍ ویلو کې هېڅ قسمه مسله نه وي. ملګرو نننی کلاس زموږ پای ته ورسېدو، اوس ماله اجازت راکئ، انشاءالله تاسو سره به په یو بل نوي کلاس کې ملاقات کیږي. د خپل ځان ډېر خیال ساتئ او ما په خپلو دواګانو کې هم یاد ساتئ. چېرته چې هم اوسئ خوشحاله، اباد، بریالي، ژوندي او ګړندي اوسئ. د الله په امان.